دوستانو انګلیسي ویل اوس ډېر اسانه شو. د شخصي معلوماتو په اړه پوښتنه کول او ځواب ورکول په دې ویډیو کې زمونږ سره زده کړئ. Hello sir. ستا نوم څه دی؟ What is your name? زما نوم اقرا خان دی. My name is اقرا خان. ستا د پلار نوم څه دی؟ What is your father's name? زما د پلار نوم تیمور خان دی. My father's name is تیمور خان. ته د څو کالو یې؟ How old are you? زه د 11 کالو یم. I am 11 years old. ته د کوم ځای یې؟ Where are you from? زه د پېښور یم. I am from Peshawar. ته چیرته اوسېږې؟ Where do you live? زه په لالهزار کې اوسېږم. I live in لالهزار. ته څه کوې؟ What do you do? زه یو زده کوونکی یم. I am a student. تاسو په غټ یا په وړوکي کور کې اوسېږئ. Do you live in a big or a small house? زه په وړوکي کور کې اوسېږم. I live in a small house. ستاسو په فامیل کې څو کسان دي؟ How many people are there in your family? زمونږ په کورنۍ کې 4 کسان دي. There are 4 persons in my family. تاسو څو خویندې او څو ورونه لرئ؟ How many brothers and sisters do you have? زه یو ورور لرم او خور نه لرم. I have one brother and I have no sisters. آیا تاسو یوازې یا د فامیل یا کورنۍ سره اوسېږئ؟ Do you live alone or with your family? زه د خپل کورنۍ سره اوسېږم. I live with my family. غواړئ چې انګلیسي په کم وخت کې زده کړئ نو موږ در سره لایک اینډ فالو کړئ. مننه.